سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. ګلالیو زده کوونکو نننۍ موضوع په فیزیک کې د مقناطیس ډولونه دي. په مخکې ویډیوګانو کې ما هم د مقناطیس په اړه بحث کړی و. موږ داسې وی چې مقناطیس په دوه ډوله ده، یو طبیعي مقناطیس ده او بل مصنوعي مقناطیس ده. داسې مو وی چې مقناطیس بیا په دوه ډوله ویشو. یوه ته طبیعي مقناطیس یایو، طبیعي مقناطیس او بل ته مصنوعي مقناطیس یایو. طبیعي مقناطیس لکه مخکې مونږ بحث په دې وکړو چې دا د فیرس فریک اکساید دی، یعنی د اوسپنې اکساید دی Fe3O4 چې دا کیمیاوي فارمولې ده. دغه ډول مقناطیس ته مصنوعي مقناطیس وبخښئ، دغه ډول مقناطیس ته مونږ طبیعي مقناطیس وایو. بل ډول یې مصنوعي مقناطیس ته چې په درو طریقو یې مونږ تاسې جوړوای شو، په تخنیک کې په لوس وروړای شو. یوه طریقه یې د مخلو طریقه ده، یعنی که چیرې د طبیعي مقناطیس سره مونږ تاسې داسې فلز چې هغه مقناطیسي خاصیت زون کې پیدا کوای شي، مونږ تاسې هغه چی کو هغې سره وموښو ویسیلو، دغه اوسپنه یا دغه میخ چی کیږي مقناطیسي خاصیت زون ته غوره کوي. یعنی په دې معنی چې هغه اوسپنې چې مقناطیسي خاصیت کې پیدا کیږي هغه به زون ته چی کې جذب کړي. بل ډول یې د هغه طریقه ده، د تماس طریقه ده. د تماس طریقې د تماس د طریقې په اساس مونږ هم کولی شو چې که چیرې د طبیعي مقناطیس سره مونږ تاسې داسې اوسپنې یا داسې ذرې چې هغه مقناطیسي خاصیت زون کې پیدا کوای شي هغه هغوی سره کیږدو، د وخت په تېرېدو سره د دې اوسپنې مالیکولونه یعنی اتومونه چې په داخل کې لري هغه منظم کیږي، بالاخره د مقناطیس د جذب خاصیت په زون کې پیدا کوي. بله طریقه یې چې ده، بله طریقه یې مونږ تاسې د جریان طریقه ده. جریان په طریقې سره هم مونږ کولی شو چې یو مصنوعي مقناطیس شی کو جوړ کو. هغه طریقه یې داسې ده چې که چیرې مونږ تاسې یو میخ ولرو، داسې یو میخ وي، دا فرض کو دا یو میخ ده، خو نوعیت یې ډول یې فرق کوي. مونږ یې دې دپاره چې مونږ دغه مصنوعي مقناطیس جوړوو د جریان په طریقه نه، مونږ یې دې دپاره دغه میخ فولادي میخ غوره کوو. دغه فولادي میخ نه که چیرې مونږ تاسې پوښ لرونکی سیم تو وکړو، دغه پوښ لرونکی سیم مو چې کله تو وکړو، دغې سرونه د بیټرۍ سره وصل کو، یعنی یوه بیټرۍ لرو دې سره یې چی کو وصل کو. کله مو چې د دې بیټرۍ سره وصل کړل، دغه د دې پوښ لرونکي سیم نه دغه جریان تیریږي. د جریان په تیریدو سره د دغې فولادي میخ داخلي اتومونه منظم کیږي. کله چې داخلي اتومونه منظم شول، دا د دې سبب کیږي چې دا په مقناطیس بدل شي. یعنی دا بیا کولی شي که چیرې دلته د اوسپنې ذرې مونږ ورته وچوو، داسې د اوسپنې ذرې، دا ذرې به بیا دغه فولادي مقناطیس زون ته چی کوي جذبوي. او که چیرې دغه جریان یعنی برق وي نه قطع کو، په دې صورت کې بیا دغه مقناطیسي دغه ذرې چې دي د مقناطیس چې اوس مصنوعي مو جوړ کړی ده د فولادي میخ نه یو وخت په تېرېدو سره غورځي، خپل مقناطیسي خاصیت یې لوڅه ورکوي. په همدې شکل سره که موږ یو کوایل په نظر کې ونیسو،
یعنی په ترانسفارمر کې مونږ که چیرې کوایل جوړوو، په ترانسفارمر کې هستې جوړوو، هغه هستې نه د برق جریان تېرېږي، کوایلونه بالاخره هغه هسته په مقناطیسي مصنوعي مقناطیس نه بدلیږي، یعنی هغه هسته بیا مقناطیسي خاصیت په زون کې پیدا کوي. نو په دې شکل سره مونږ تاسې کولی شو چې د جریان په طریقې سره مصنوعي مقناطیس جوړ کړو. نو دغه طبیعي مقناطیس کیمیاوي فارمول د مصنوعي مقناطیس مونږ جوړوو، دا د مښلو طریقه شوه، د تماس طریقه شوه، او د برق د جریان د تیرولو طریقه شوه چې موږ مصنوعي مقناطیس په دې اساس جوړوای شو. هر څو د مقناطیس له مخې مواد، د مقناطیس له مخې مواد چې دي په دوه ډوله دي، یو مقناطیسي مواد دي او یو غیر مقناطیسي مواد دي. که چیرې موږ تاسې وکیسو، موږ که چیرې مقناطیس فلزاتو ته نږدې کړو، ځینې فلزات زون ته جذبوي، کش کوي، نسي، بعضې فلزات هغه نه جذبوي. دغه په دا معنا چې هغه فلزات یا هغه اجسام چې مقناطیسي زون ته جذبوي یعنی نسي، هغې ته موږ مقناطیسي مواد یلی شو، او هغه اجسام چې هغه مقناطیس زون ته نه جذبوي یعنی نه یې نسي، هغې ته موږ تاسې د غیر مقناطیسي مواد یایو. دا چې دغې مقناطیسي موادو ځانګړنه یا ځانګړتیا په څه کې دو، د غیر مقناطیسي موادو ځانګړنه یا ځانګړتیا په څه کې دو، په دا یو لاند بحث کو. خدای دې وکړي چې تاسې دغې طریقې نه دغه د مقناطیسي موادو او د غیر مقناطیسي موادو توپیر وکړای شئ. هر څو د مقناطیس له مخې مواد، د مقناطیس له مخې مواد دا بیا په دوه ډوله دي، یو مقناطیسي مواد دي، بل غیر مقناطیسي مواد دي. مقناطیسي مواد هغه مواد دي چې د دوی داخلي اتومونه په منظم ډول پروته وي. یعنی په دا معنا که چیرې موږ تاسې یوه اوسپنه په نظر کې ونیسو، دا د اوسپنې یوه ټوټه فرض کوو. دغه اوسپنه چې کله موږ تاسې هغه ته نږدې کړو مقناطیس ته، مقناطیسي زون ته کش کوي. دا داسې یایو چې مقناطیسي مواد هغه مواد دي چې د دوی اتومونه په منظم ډول چوي پروته وي. که دا فرض کو اتوم خو ډېره کوچنی ذره ده، اتوم نه پوهېږو چې د مادې کوچنی ذره د اتوم په نوم یادېږي. اتوم په خپله بیا څه شی ده؟ هسته لري او مدارونه لري. په هسته کې نیوترون پروتون دي او په مدارو کې الکترون ده. خو هغې بحث نه تېرېږو. په دغه مقناطیسي موادو کې دغه د اتومونو د دې داخلي اتومونه دا په منظم ډول چوي، یعنی جهت معلوم وي، په یوه منظم ډول چوي پروته وي. دغې موادو ته موږ تاسې مقناطیسي مواد یایو. دغه جوړښت چې دوی په خپل زون کې لري، یا دا ځانګړنه چې په دې موادو کې شته یا په دې اوسپنه کې شته، دې مالیکولونه په منظم وبخئ، دغې داخلي اتومونه په منظم ډول پروته دي. نو ځکه دې ته موږ مقناطیسي مواد یایو، او دا د دې باعث کېږي چې مقناطیسي زون ته څه کې جذب وي. دویمه غیر مقناطیسي هغه دي مواد دي. غیر مقناطیسي مواد داسې فرض کوو چې دا یوه د المونیم ټوټه ده، یا د المونیم ټوټه یا هغه جسم ده چې مقناطیسي زون ته نه جذبوي. که چیرې دې ته وکیسو، دا دې یو اتوم فرض کوي، دلته یو بل اتوم شتون لري، دا داسې فرض کوي چې دې لوری په دې طرف ته، د دې لوری په دې طرف ته، او دلته یو بل اتوم داسې فرض کوو. په دې شکل سره که چیرې د دې اتومونو د دې داخلي اتومونه په منظم ډول نه وي،
په دا صورت کې د مقناطیس دغه مواد نه نسی که اوسپنه وي چې هر څه وي دغې د اتومونو هغه نظم چې کومې په خپل منځ کې لري په منظم ډول نه ده، په غیر منظم ډول ده. نو دې ډول موادو ته موږ تاسې غیر مقناطیسي مواد یایو. غیر مقناطیسي مواد هغه مواد دي چې مقناطیس نه جذبوي. علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې هغې داخلي اتومونه غیر منظم دي. او بیا مقناطیسي مواد هغه مواد دي چې مقناطیس جذبوي. علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې هغې داخلي اتومونه په منظم ډول پروته دي. دا د دې باعث کیږي چې مقناطیسي زون ته جذب کړي. خدای دې وکړي چې په دا شکل نه تاسې پوهېدلی وای او قناعت مو حاصل شوی وي. هر څو د مقناطیس ساحې ته موږ تاسې کله چې یو مقناطیس ولرو هغې شاوخوا یوه مقناطیسي ساحه قرار لري. هغه موږ تاسې دغسې نشو لیدله. کله چې هغه ساحه موږ تاسې کسو هغه څیړو هغې دپاره یو لړ موادو ته ضرورت ده چې هغې موادو په مټ موږ کولی شو چې هغه مقناطیسي ساحه چی کو تشخیص کو چې د دې مقناطیس شاوخوا څومره مقناطیسي ساحه چی قرار لري. هر څو مقناطیسي ساحه کومه ساحه د سره کمې تعریفوو؟ مقناطیسي ساحه د مقناطیس په شاوخوا هغه فضا چې په هغې کې مقناطیسي تاثیرات ولیدل شي عبارت له مقناطیسي ساحې نه ده. داسې یایو چې دغه یو مقناطیس ده. فرض کوو چې دا یو میله ډوله مقناطیس ده. دا یې د ان قطب ده، دا یې د اس قطب ده. داسې یایو چې دا یې شمالي قطب ده او دا یې جنوبي قطب ده. کله چې دا مقناطیس موږ تاسې کیږدو د دې مقناطیس هغه مقناطیسي ساحه موږ تاسې نشو لیدله. اوس داسې یایو چې مقناطیسي ساحه د مقناطیس شاوخوا هغه فضا یا هغه ځای چې په هغه کې مقناطیسي تاثیرات ولیدل شي عبارت له مقناطیسي ساحې نه ده. فرض کوو دې طرف نه مقناطیسي ساحه موږ تاسې د شمال نه ارڅي جنوب ته داخلیږي. دې ته شمال یایي او دې ته جنوب یایي. دا نارت ته، دا ساوت ته. کله چې دا تجربه موږ سر ته رسوو دې نه نوره مقناطیسي ساحې راوځي. دې نه ډېرې مقناطیسي ساحې شته چې د شمال نه راوځي او جنوب قطب ته زون داخلوي. دغه مقناطیسي ساحه که چیرې موږ تاسې وکیسو دا چې کوم ځای پره شتون ولري، فرض کوئ دې ځای پره شتون لري، دې ځای پره د مقناطیس تاثیرات موجود دي. دغې ساحې ته چې د مقناطیسي تاثیرات دلته شته دې ته موږ تاسې مقناطیسي ساحه یایو. هغه ساحه چې ولته مقناطیسي ساحه نه وي موجوده هغې ته بیا موږ تاسې مقناطیسي ساحه نشو یله. په لاندې ډول بیا تعریفوو. داسې یایو چې مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې د مقناطیس په شاوخوا کې خپل مقناطیسي تاثیرات ولري. دا مقناطیسي ساحه چې کله کسو یو میله ډوله مقناطیس که چیرې موږ تاسې ولرو هغه په یوه میز نه کیږدو. هغې میز په سر مو د مقناطیس چې کیښو داسې یو سپین کاغذ بیا په کیږدو. هغه سپین کاغذ موږ چې کله په کیښو ولته مقناطیسي ساحه موږ نه وینو چې آیا دلته مقناطیسي ساحه موجوده ده که نه. اما تاثیرات یې حس کوای شو که چیرې موږ تاسې یو مقناطیس ورنږدې کوو یا هغه فلز چې مقناطیسي مواد وي مقناطیسي زون ته جذبولی شي هغه داخلوو. بیا موږ تاسې حس کوو چې ای طرفه یوه قوه د جذب شته. او که چیرې بیا داسې کوو چې یوه مقناطیسي ساحه تشکیلوو بیا په دې معنا داسې کوو چې موږ یو تیغه ډوله یا میله ډوله مقناطیس په یوه میز کېږدو، په هغه سپین کاغذ کېږدو، په هغه د اوسپنې ذرې شیندو. کله مو چې اوسپنې ذرې په وچولې بیا به تاسې خپله د مقناطیس شاوخوا مقناطیسي ساحه ووینئ. هغه د اوسپنې ذرې یوه مقناطیسي ساحه تشکیلوي چې هغه د ساحې خطونه بیا په دې ډول وي، یعنې شمال نه راوځي جنوب ته داخلیږي. دا د مقناطیسي ساحې تعریف و. او خدای دې وکړي چې
وخت بیا ولرو په راتلونکي کې چې دا مقناطیسي ساحه موږ تاسې بیا خپله په عملي ډول وکیسو. ارڅو څلورمه برخه د مقناطیسي ساحې ډولونه دي. مقناطیسي ساحه بیا په دوه ډوله ده. یو متجانسه مقناطیسي ساحه ده، بله غیر متجانسه مقناطیسي ساحه ده چې په دانې هم بحث کوو. متجانسه مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې په هغې کې د قوې خطونه په موازي ډول وي. غیر متجانسه مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې په هغه کې د قوې خطونه موازي نه وي. دلته که چیرې موږ تاسې ولیکو د مقناطیسي ساحې ډولونه دي. مقناطیسي ساحه یعنی په دوه ډوله ده. یو متجانسه مقناطیسي ساحه او بله غیر متجانسه مقناطیسي ساحه. متجانسه مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې په هغې کې د قوې خطونه موازي وي. یعنی په هغې کې د قوې خطونه چې تاسې وکیسئ هغه په موازي ډول یوه بل سره د حرکت په حال کې وي. او که چیرې دغه خطونه موږ تاسې په عملي ډول وکیسو بیا موږ پوهېږو چې متجانسه مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې په هغې کې د قوې خطونه چې وي په موازي ډول وي. ارڅو غیر متجانسه مقناطیسي ساحه. غیر متجانسه مقناطیسي ساحه هغه ساحه ده چې په هغه کې د قوې خطونه موازي نه وي، یعنی غیر موازي وي. په دا کې متجانسه مقناطیسي ساحه په کومو مقناطیسونو کې موږ تاسې کتلی شو چې هغه ولته شتون ولري. که چیرې موږ تاسې نل ډوله مقناطیس ولرو، داسې یو مقناطیس ولرو په دې ډول یا یو ډوله نل ډوله مقناطیس که چیرې موږ تاسې ولرو، دې ته به د ان یعنی د شمال قطب وایو، دې ته به د جنوب قطب وایو یعنی نارت ساوت. کله چې دې مقناطیسي ساحه کسی په دا کې مقناطیسي ساحه شی ده د دې قوې خطونه یوه بل سره موازي دي، یعنی یو بل نه قطع کوي. دې ډول مقناطیسي ساحې ته موږ تاسې متجانسه مقناطیسي ساحه یایو. ارڅو غیر متجانسه مقناطیسي ساحه دا هغه ډول ساحه ده چې په دا کې د مقناطیسي ساحې هغه خطونه چې وي غیر منظم وي. داسې فرض کوو چې دا یو میلا ډوله مقناطیس ده. په میلا ډوله مقناطیس کې د دې قوې خطونه چې دي موازي نه دي، یعنی په دې ډول دي. د شمال نرسي جنوب ته داخلیږي، یوه بل سره په موازي ډول نه وي پروته. نو دغې ډول ساحې ته موږ تاسې غیر متجانسه مقناطیسي ساحه یایو، ځکه چې د قوې خطونه موازي نه دي، یوه بل سره شی کوي قطع کوي. اما په متجانسه مقناطیسي ساحه کې د قوې خطونه چې دي موازي دي، یو بل نه قطع کوي. ارڅو د مقناطیسي ساحې د شدت د فرمول ته چې مقناطیسي ساحه کله چې موږ تاسې کسو چې د دې مقناطیسي ساحې شدت څومره ده، دې دپاره موږ تاسې دوه سیستمونو ته اړتیا لرو چې MKS سیستم ده او د CGS سیستم ده. په MKS سیستم کې ګلالیو زده کوونکو لکه دې مقناطیسي ساحې شدت چې کله موږ تاسې لوست ضرورو، یو MKS سیستم ده. په دې کې تسلا ده
او په سی جی اس سیستم کې د مقناطیسي ساحې د شدت واحد شی ده ګاوس ده تسلا ګاوس. یعنی مونږ کولی شو چې په امکایي سیستم کې د مقناطیسي ساحې د شدت هغه ساحه چې مونږ تاسې لوست لرو د تسلا په اساس دغې چې واحد یې دا مونږ تاسې دغې هغه مقناطیسي ساحې شدت معلوم کو او د سی جی اس په سیستم کې ګاوس ده چې هغه مونږ تاسې بیا کولی شو چې هغه په لوست ورو هر څو چې دغه تسلا شی ده او ګاوس شی ده. تسلا چې کله تعریف کو تسلا مساوي کیږي نیوټن پر امپیر ضرب متر او ګاوس چې کله تعریف کو ډاین پر امپیر ضرب سانتی متر. مونږ د دې په اساس لکه مخکې نورو ویډیوګانو کې مونږ یوم صنف په فزیک کې دا خو دلته د نهم صنف موضوعګانې دي په هغه اوتم کې مونږ د نیوټن ولته تعریف کړی ده او په خپله متر او سانتي متر دا شیان ټول تعریف شوي دي. مونږ پاسې دې ځای نه داسې لیکلی شو چې یو تسلا مساوي ده لاس په توان دی څلور ګاوس سره او یو ګاوس یعنی دغه د مقناطیسي ساحې د شدت واحد بیا مساوي کیږي لاس په توان د منفي څلور تسلا سره. دا بیا په راتلونکو ټولګیو کې تغییر کیږي. دا د دغې دوو سیستمونو نه چې د امکایي سیستم د سی جی سیستم د دغه موضوعګونې مونږ بیا شی کولی شو ثبوت کولی شو. نو مونږ داسې یایو چې په امکایي سیستم کې د مقناطیسي ساحې شدت چې ده تسلا ده یعنی په دې شکل سره لیکل کیږي او بیا چې کله مونږ تاسې د تسلا تجزیه کو تسلا چې ده نیوټن پر امپیر ضرب متر او په سی جی سیستم کې ګاوس ده. ګاوس بیا که چیرې مونږ تاسې تجزیه کو ګاوس مساوي کیږي ډاین پر امپیر ضرب سانتی متر او دغه بیا مونږ تاسې که چیرې یو تسلا دغه نیوټن ډاین ته د متر سانتی متر ته او ولته د ساحې شدت مونږ تاسې چې په هیڅ سره ښایو هغه سیستمونه که چیرې مونږ تاسې تجزیه کو تبادله کو بالاخره یوه تسلا چې د مقناطیسي ساحې د شدت واحد ده مساوي کیږي لاس په توان د څلور ګاوس سره او یو ګاوس مساوي کیږي بیا لاس په توان د منفي څلور تسلا سره. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو ته د قناعت وړ وي او تاسو د دې نه استفاده وکړئ. وخت ختم ده او په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا نور هم په اتم ټولګي کې په موضوعګانو نه بحث کوو. د الله په امان.